یو ځوان راوتی دی چې ټول پښتانه یو کړي دي همدا چغې وایي چې یو شی د پښتون سوونه کاله ریکارډ دی سوونه کاله ما ته وګوره یو تاریخ لري خو موږ ته اوسه پورې پته ونه لګېده چې زموږ مشر څوک دی او کشر هم څوک دی ولې هم په دې باندې ما ته وګوره موږ کله یو رانه پیدا دي کله بل رانه پیدا دي نو یو منظور پښتون راوتی دی او انشاءالله دا زموږ د ټولو پښتنو سربراه دی زموږ مشر دی او انشاءالله موږ به سپورټ کوو چې هغه څه وایي انشاءالله موږ ورپسې یو مشره انشاءالله ته به هغه فیصله کې چې کوم کې د ټولو پښتنو خیر موږ در سره یو انشاءالله تعالی زړه به نه وي چې کوم یو سړی ستا ګریوان ته لاس اچوي انشاءالله تعالی هغه به ما ته وګوره هغه ګریوان ستا ګریوان نه به مخکې کېږو زموږ ګریوان ته به لاس اچوي انشاءالله